زړې بابولالې به نه سره وایو. دا جګړه مونږ په یوازې سار باندې ډیر په ملنګۍ او ډیر په بیچارهګۍ مخ ته وړې ده. د روسانو په وخت کې په جهاد کې د امریکا او د عربو بېخرته مرستې وې. هغه طالب چې ډیر مظلوم نن ولې دومره پیاوړی شو؟ هغه طالب چې ظلم پې کېده نن د انتقام په جای خپل دښمن ته غاړه کې ګلان اچوي. دوی په دشت لیلي کې زرګونه طالبان له تیغه تیر کړه. یا ورځ نه چا مظاهره وکړه، نه یې دا د پښتنو جنوساید وبله، نه یې ظلم وبله، نه یې وحشت وبله. همغه قاتل ته د مارشالۍ میډالونه ورکړه. تاسو ټول پې خاموش یاستئ، ستا په شمول ټول درته یادومه. موبین صاحب ته، قاری صاحب ته او شاهین صاحب ته عزتمن خوشحاله سئ چې ماته مخ راکړو. بعد له ډېره مودې نه کله چې په قطر کې دغه وشوه د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ، د هغې نه وروسته تاسې سره ما لایف کړی او اوس چا راولېږلو مالزه زمونږ پکې لږ حصه والم خپلې څومره چې عقل رسېږي خبرې به وکړو. قاری صاحب ته د رسنیو خبره وکړه. رسنۍ زه ټولې ګورم. ما پرون ویلې چې بي بي سي شیطانه یو نیوز دی او خبر دی، او نن مې ویلې، نن یې ویم. او دا هېڅکله داسې خبر نه ده کوي چې موږ افغانان ترې ناسمه پیدا ولو. دفتر تاسو سره نږدې ده، ورشئ هلته ورته ووایئ که نه، تظاهرات وکړئ، منظور پښتون ته خو کار کوئ. موبین صاحب ته خو ما پېژنې، خو زه به تا ته ویم چې ته ورشه د آی کوارټر ته ورشه، تا سره نږدې دا مې دیم بچی دی. هغه پرېږده، ما ته دا د خبرې مه کوه. ګوره زما نه آیسای ته هم تاسو ورشئ، آیسای سره قراردادونه تاسو کړي. چا صاحب زما تاسې سوال وانخیستو، زه دلته چا سره مصروف یم. سوال بیا وکړئ. زه هغه د یې پلار ګڼم، هغه یې زوی ګڼم. ما لپاره یو شی دی موبین صاحب. نو زه نه پوه شوم، ما ویل چې دا ټولې زه ګورم، تعقیبوم. او زه یوازې نه هر سړی ګوري قاري صاحب، دا رسنۍ او دا نیوز او دا د نن سبا ماشومانو په لاس کې موبایلونه دي. دا ټول خلکو ته معلومیږي حقیقت څه شی دی، دروغ څه شی دی. دا ټول خلک سرونه په دې خبرو خلاص دي. پخوا خو داسې وه چې همدغه یو بي بي سي وه او د پاکستان ریډیو او موږ د ټول افغانستان کوپر ګرځولی و. مګر اوس الحمدلله زموږ او تاسې د هر یو افغان، د هر یو ځوان په لاس کې موبایل دی، خبرونه تعقیبوي او شیطان او سم ټول پېژني. اوس الحمدلله هغه وخت اوس بدل شوی دی. دا اوس 2020 کال دی. قاري صاحب موږ او تاسې دغه افغانستان د بدبختیانو ته چې وګورو، دغه جنگ د کفر او د اسلام خو په خپل ځای پرېږده چې دا جنگ هم شخصي کړی دی. مجاهد د طالب سره جنګېږي، طالب د مجاهد سره جنګېږي، خلقي د مجاهد سره جنګ کوي. یعنې هغه اصلي شی موږ نه پاتې دی. هغه موږ چې دا د اسلام چغې وو، موږ چې د وطن د جوړولو دغه کوو، دا اوس شمالي ټلواله شو او طالب شو، مجاهد شو، ټوپک سالار شو، دا شو هغه شو. قاري صاحب دغه د حل لاره چې ده نه تاسې سره شته نه حکومت سره شته، چې دا د حل لاره تاسې کومه ورځ راوباسئ، کومه ورځ به دغه ولس باندې تاسې رسېږئ، که هم حکومت دی، که هم تاسې، که دا نور ټوپک سالاران دي، که دا جنګ سالاران دي، اخر تر کومه پورې به دا افغانان وژل کېږي، که په هره طرف کې وي، که هغه ملي اردو وي، که طالب وي، که هغه ولس وي. دا د حل لارې کله تاسې داسې اعلان کوئ چې کله داسې موږ ته دغه رښتیا خبره وکړئ چې دغه د دې جنګ شاته څوک ولاړ دي، دا جنګ په کوم مقصد روان دی، اخر دا د پای ټکی ایښودل کېږي. کله موږ خو دغه واړه رالوی شو چې دغه ولسوالي ونیوله، موږ به مجاهدینو ته خدای زموږ نه یې وبخښي او هغه پلرونه همدا بیا دعا کوو چې خدای نن مجاهدینو پوسته ونیوه، ته ورته بری ورکړي، خدای ته وروست ټوټې ټوټې کړي. نن یې ولسوالي ونیوله، خدای ته اوس همغه طالبان هم دا دغه دی، دا ولسوالي ونیوله، دا کوفته ونیوله، بله ورځ زړونه تیارې راشي، بمباري وشي، بله اردو والا مړه شي، طالب هم مړه شي، ولس هم مړه شي. دا قاري صاحب د دې بدبختیانو هغه تاسې سره کم لاره شته که نشته، که نه همداسې به روانو تر قیامته پورې به داسې وژل کېږو. پاچا صاحب محترم، وله خبره خو دا ده، ما مخکې مې یادونه وکړله دا د بي بي سي په اړه. بي بي سي چې دا موږ دا څه چې موږ نن وایو، دا 20 کاله موږ هم دا چیغې وهو، 20 کاله د موږ فریاد هم دا ده چې ګورئ دغه رسنۍ چې دي دا د دې تر شا دا د یو چا ژبه ده. خو بي بي سي، امریکا غږ راډیو، وي او اے، ډیوا، اشنا، دا راډیوګانې یا په کابل کې تلویزیونونه، دا رسنۍ چې څوک تمویلوي هغه پالیسي ورکوي. دا نه زما منافع په کیسه کې، دا نه د ستا منافع په کیسه کې، دا نه د ستا ګټې په کیسه کې، دا نه زما د ګټې، نه د دې ملت.
بي بي سي چې دا هغه د برتانیا د هیواد سیاست او پالیسی تعقیبوي. څه چې د برتانیا د هیواد د لندن چې څه پالیسی د نړۍ په اړه اماغه تعقیبوي. افغانستان د پاره بي بي سي پښتو او فارسی، د ایران د پاره بي بي سي خپل خبرونه لري، تقریبا په 46 ژبو دوی خبرونه لري. د هر هیواد د پاره چې د برتانیې د دولت څه پالیسی د اماغه پالیسی تعقیبوي. موږ هم دا ویل چې د خلکو په دا خلک د اشغالګرو کلک حامیان دي، د اشغالګرو ملګری دي، دا د تاسې په درد نه خوري. دا یوه خبره. په هر صورت بي بي سي به په ځای پرېږدو، را به شو د افغانستان د قضیې حل ته. که چېرته دا بحث کوو چې دلته پړه د چا په غاړه ده، یا لکه تاسو چې وویل چې موږ به پخوا مجاهدینو ته دعا کول چې پسته فتح کړه خدای مجاهدینو ته بری ورکړي. اوس طالبان د پسته فتح کوي، هلته نور هغه راځي او مقابل لوري خلک راځي هغه بمبار کوي. ګورئ طالب په دفاعي حالت کې د پرون مجاهد هم په دفاعي حالت کې وو. دا د موږ تاسې بدبختی ده، دا د موږ تاسې تباهي او بربادي ده چې پرون مو روس راوستو. روسانو د وخت کمونیستي رژیم هغې به همدا شعار و چې د موږ او د روسانو دوستي چې ده هغه نه ختمېدونکې دوستي ده. همدا شعار و. امریکایانو چې راوستل همدا شعار و چې دوه خبرې به یې کولې. دغه د حنیف اتمر خبرې اوس هم ماته یاد دي. د علي احمد جلالي په هغه وخت کې د داخله وزیر و، هغې خبري کنفرانسونه اوس هم ماته یاد دي چې دوه خبرې به یې کولې. دوست هیواد امریکا، دوست هیواد امریکا، زموږ امریکایي دوستان، زموږ خارجي میلمانه. دوی به امریکایانو ته خارجیان نه ویل، خارجي میلمانه. یو وخت کې د خوست ولایت په امنیه قمندانۍ کې ما څه عریضه وه، څه دعوه وه، زه امنیه قمندانۍ ته لاړم، د خوست ولایت امنیه قمندانۍ ته. هلته چې لاړم موږ یو ترورځای و، قدرت الله په نوم اوس هم شته، کېدای شي دا زما خبرې اوري، او په تېرو 20 کلونو کې د امریکایانو کلک ملګری هم پاتې شوی دی. هغې ته چې ورغلم ته مې چې دا څه خبره ده، څه کیسه ده، وایي چې خبرې مه کوئ، طرف ته لرې ودرېږه، دلته موږ خارجي میلمانه راځي، خارجي میلمانه را روان دي. خارجي میلمانه راغلل، ټولې ادارې بندې وي. دا خو ګورئ دا ورځنی جریان ته خپله په افغانستان کې په ټولو ادارو کې ګرځېدلی معلومیږي درته چې کله امریکایان راشي کومې ادارې ته هلته څه حال وي. دا خارجي میلمانه وو، دې ته به دوی خارجي دوستان، خارجي میلمانه ویل. دغه خارجي میلمانه چې تا ته یې پرون د طالب سره یوازې په ستړیمشي کولو، چې تا به د طالب سره ستړیمشی کړی و، په ستړیمشي کولو به ته تر باګرامه رسول کېدې، تر ګونتنامو به رسول کېدې. هماغه خارجي دوست، هماغه خارجي میلمان نن د دې طالب سره کینی او تړون ورسره لاسلیک کوي، د دې طالب سره تړون لاسلیک کوي. دا د دغه خلکو دپاره شرم ده، د امریکا د ملګرو دپاره د شرم ځای ده. نو زه وایم کموال صاحب، زه وایم چې د موږ د بدبختیو عامل هغه خارجي اشغالګر دي، خارجي اشغالونه دي او کورني غلامان دي چې روسان راغلل په ځای د دې چې موږ د خپل هیواد ګټې کتلې وای. د کمونیستانو شعار به د درود بر لیلین و، په لیلین باندې به درود لیږلو، او د مسکو د ساتنې دپاره خپل افغانان وشل. نن ستا د فوز اعلی سرقمندان په ډېر افتخار خپلو سرتیرو ته وایي چې موږ تاسې د نیویارک او واشنګټن د امنیت په لومړۍ کرښه کې یو. زه د نیویارک او واشنګټن امنیت څه کوم؟ زما په خپل کور کې اور بل ده. تاسې وګرځئ په دنیا کې څومره هیوادونه دي، 160 هیوادونه دي. تاسې داسې هیواد ماته پیدا کړئ چې د هغې هیواد مشر یا د فوز لوی درستیزي ویلي وي چې خپلو سرتیرو ته یې ویلي چې تاسې د پلاني هیواد د امنیت په لومړۍ کرښه کې یې. ولې موږ د پردي هیواد لومړۍ کرښه کې شو؟ ولې موږ د نړۍ امنیت وساتو؟ ګټه یې ماته څه ده؟ نو د موږ تاسې د ټولو بدبختیو عامل خارجي اشغالګر او د اشغالګرو دغه کورني غلامان دي. کله چې اشغالګر د هیواد نه ووځي، کورني غلامان محکوم شي، په هیواد کې به سوله راشي، په هیواد کې به امنیت راشي،
جنگ به ختم شي. او کاموال صاحب زه تاسو ته زیری درکوم په ډېر لږ وخت کې به انشاءالله تاسو وګورئ چې په هیواد کې به امن راشي، سوله به راشي، او الله تعالی د دې هیواد د مظلومانو، د شهیدانو، د کونډو، د یتیمانو فریاد اوریدلی ده. زه په دې ډاډه یم، زه په دې باور لرم چې الله تعالی د دې ولس غږ نور اوریدلی ده، د دې ولس فریاد الله نور اوریدلی ده. ان شاء الله چې نور سوله را روانه ده. تاسو مهرباني. قاری صاحب زه دلته پوښتنه لرم، تا د روسانو د اشغال یا د هغې د خبره وکړه. قاری صاحب د افغانستان کې د جنگ چې دی قاری صاحب که تاسو پاچا کموال صاحب د موضوع مطابق په ملیشه سازۍ او په دغه ایکسپایر چوپکمارانو باندې موضوع تیر اشغال د روسانو د وخت خبرې پرېږدي، اوس ډېر کلک فتوحات روان دي، نن هم ولسوالۍ طالبانو فتح کړي، په دغه باندې خبرې وکړي. طالبان عسکر را خوشي کوي غاړه کې ګلانه چې دې ته په کوم نظر ګورئ؟ موضوع نه تېښته باید موبیل زمانه سوال وکړو. موبیل زمانه سوال وکړو. او تا نه مې وکړه صاحبه، زړې بابولالې به نه سره وایو. نه ما نه دی ویلي موبیل صاحب، قاری صاحب خبره وکړه. د روسانو د وخت خبرې به پرېږدو، د اوسنۍ فتوحاتو نه، دا جګړه د روسانو د وخت ده او نه زموږ مقابل روسان دي. د امریکایانو په مقابل کې چې کوم استشهادي بریدونه شوي د روسانو په مقابل کې یو هم نه ده شوی. دا جګړه موږ په یوازې سر باندې ډېر په ملنګۍ او ډېر په بیچارګۍ مخ ته وړې ده. د روسانو په وخت کې په جهاد کې د امریکا او د عربو بې خرته مرستې وې، لیکن د امریکایانو په وړاندې ټوله دنیا د طالب په وړاندې درېدلې وه. طالب ډېر په یوازې سر، ډېر په مظلومیت، ډېر په بیچارګۍ کې له هر څنګه مشکلاتو سره لاس او ګریوان په ټوله نړۍ کې یو لز مځکه د طالب د زغملو دپاره نه وه. نن الحمدلله ټول هیواد یې لاندې کړی. علت یې څه ده؟ هغه طالب چې ډېر مظلوم و نن ولې دومره پیاوړی شو؟ هغه طالب چې ظلم پې کېده نن د انتقام په جای خپل دښمن ته غاړه کې ګلان اچوي. د جګړې ټول اصول او مقررات چې کوم نړیوالو ایښي دي هغوی ته یې سرغړونه کړې. دوی په دشت لیلي کې زرګونه طالبان له تیغه تیر کړه، یا ورځ نه چا مظاهره وکړه، نه یې دا د پښتنو جنوساید وبله، نه یې ظلم وبله، نه یې وحشت وبله. همغه قاتل ته د مارشالۍ میډالونه ورکړه. تاسو ټول پې خاموش یاستئ، ستا په شمول ټول درته یادومه. لیکن نن طالب زی هماغه دشت لیلي کې فتوحات لري، خپل قاتلان د هماغه قوم پورې مربوط خلک نیسي، غاړه کې ګلان ورته اچوي. څومره لوی تفاوت راغلی. جګړه کېږي وراني نشته، جګړه کېږي ولسوالۍ ټانګونه روغ دي، جګړه کېږي سرتیري نه وژل کېږي، فتح راځي، طالب په مخ روان ده، لیکن مرګ نشته. تاسو لیدلی و چې دغه ګیلمجمو ملیشو، دغه ټوپک سالارانو، دغه د کولاب د تښتېدونکو قمندانانو جګړه په مترونو باندې کوله. د کابل ښار په کنډواله بدل کړی. دارالامان چې اوس یې غني د جوړېدو لاپې او شاپې وهي، همدغه غني خیلو، همدغه د ده تر څنګ ناستو قمندانانو وران کړی. 6,000 باله چاینه ټانګونه یې کباړ کړل، تیارې یې کباړ کړې. نن هماغه خاینان، هماغه د ټوپک سالاران، هماغه ګیلمجمان، هماغه خلک چې کابل په کنډواله بدل کړ ستا په څنګ کې پارک کې ناست دي. یا ورځ مو ونه ویل چې دوی خاینان دي. نن چې طالب جګړه کوي سیمه لاس ته راوړي، نه ورانۍ شته، نه ولسوالي، نه تاسیسات، نه موټر، نه عسکر، هیڅوک نه وژل کېږي. د مینې او د الفت په فضا کې جګړه روانه ده. دا په نړۍ کې یو مثال ده. د بشر حقوق مدافعین، ملل متحد، تاسو په اروپا کې ناس خلک ولې ګونګ یاستئ؟ ولې طالب نه تقدیروئ په دې عمل سره؟ ما د ټیم راکړه چې جواب درکم. ګوره که سوالونه ډېر شي بیا جواب نه ورکړي. هیڅ مو نه دي کړي. پاچا صاحب تاسو راشئ دلته نرمې خبرې کوئ، زموږ له لایفه چې وځئ زهر شین دی. دا قاری صاحب ګوره، دا قاری صاحب موجود دی. که ما د دوستم په وحشت خبرې نه وي کړي او تا ته مې په ثبوت ویډیو در نه لېږله، د نن نه زه په دې لایف کې اعلان کوم چې زه به دا بیا به د سوشل میډیا ته سر نه راښکاره. نو خو دوستم وحشت غني ورته لار برابره کړې، مارشالي نه ورکړې ده. سوال دې وکړو، ما پرېږده که نه موبیل صاحب، مهرباني وکړه. 2-3 جمعې مخکې ما د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره کړې. که ما په هغه وحشت خبرې نه کړي، تا ته مې ویډیو درونه لېږله، بیا هم د فیسبوک ته سر نه راښکاره کوم. 3 ورځې مخکې وګوره، 3 ورځې مخکې همدې زما د فیسبوک ته ورشه، لایف مې کړی، زما لایف بند و. 2 ورځې یا 3 ورځې مخکې که ما په دې جنګ سالارانو او په دې ټوپک سالار او په دې باندې ما خبرې نه وي کړې، زه بیا هم ستا دغه ته مخ نه راښکاره کوم. ستا په لایف کې 1.5 کال مخکې د دې باندې ما خبرې کړې. موبیل صاحب، کاموال صاحب 2 اپشنه دي. د کابل د شمال دغه ټوپک سالاران چې کابل په کنډواله ورکړه، د دواړو کې طالب منې که دوی منې، که نه یو هم نه منې، غني دي وي. زه داسې وایم
چې نه ټوپک سالار شو یا شمالي ټلواله شو هغه د وطن نه څوک ورکولی شي او نه طالب ورکولی شي. د مین لاره دا ده چې موږ د یو افغانستان د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړو. او دا خبرې که اوس موږ دا ویو چې اوس ځان وژنې د خدای عمل پرېږدي، نو دا خو داسې سوال شو موبیل صاحب موږ به دا خبره کوو چې موږ سولې ته ضرورت و امر ته تا دغه خبره قاري صاحب زه یو خبره کوم سوال به زه لږ درته واضح کوم. نه زه قاري صاحب زه یو خبره کوم، ته بیا سوال وکړه قاري صاحب بیا خبره کوم. موبین صاحب تا ویل چې دغه خلک مسلط شوي دا یو ډیره خطرناکه خبره ده. دا د افغانستان بیا هغه بدبختیانو ته وړل دي چې څنګه په 1992 کې په کابل کې 14 حکومت جوړ شوي. دا موږ هغه بدبختیانو ته وړي، دا هېڅ نتیجه نه لري. ځکه دغه کم چې د خلکو د ټوپک په لاس کې ورکړي دغه خلک څوک دي؟ دا هغه خلک دي چې په 92 کې اماقه ټوپک سالاران دي. موږ ملي قیام خبره کوو، خو ملي قیام دا خدا خو همدغه بابا ګوره دا هغه بابا مسله کړي چې داسې کول نه ګوره موبین صاحب سرالا قومندان ده داسې چې کول کموال صاحب زه څومره احترام ګوره ما خبره وره موبین صاحب زه دومره احترام ملا عمر صاحب ته لرم څومره چې اشرف غني صاحب ته لرم. دا خبره ته هغه چا سره وکړه چې هغه څوک توهین او کنځلې کوي. زه د کنځلو بدرو والا سړی نه یم. والله عجیبه ده په خدای عجیبه ده. ګوره کموال صاحب موبین صاحب ته لږ صبر یو کنځل په ما ثبوت کا یا یو توهین خبره ثبوت کا بیا ما ته ویل چې دا مستوري د اشرف غني صاحب توهین باندې کوي. زه ملا عمر صاحب ته څومره احترام چې لرم، ملا برجان صاحب ته لرم، همدومره خپل ولسمشر اشرف غني صاحب ته لرم. ما رئیس جمهور دی دا خبرې هغه چا سره وکړه چې کنځل ماراني. کموال صاحب تاسې ګورئ تاسې یوه خبره وکوله چې دغه ملیشه سازي چې دی کومه اوس لړۍ روانه ده دا هیواد د 90مو کلونو پیښو ته وړي. تجربه د موږ همداسې ده. د روسانو د وتلو نه وروسته نجیب هم ملیشې جوړې کړې. هغه ملیشې چې نجیب بیا پرې نه ښودو چې د کابل هوایي میدان نه هندوستان ته په الوتکه کې لاړ شي. هماغه ملیشو هماغه دوستمي ملیشو د کابل هوایي میدان نه راوګرځولو د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیسته. دغه هغه ملیشې دته په همدومره قیمت تمامې شوې. دا د ملیشو نتیجه وه. د ملیشو انجام و چې هیوادوال داسې حالت ته ورسېدل، په داسې بدبختیو دربدریو مبتلا شول چې هغه پیښې چې په هغه وخت کې وشوې د افغانستان په تاریخ کې نه وي شوي. داسې وحشتونه په تاریخ کې نه و شوي. خو زه یو ډاډ تاسو ته درکوم، هغه وخت او اوس وخت فرق لري، تفاوت لري. هغه وخت ملیشه سازي اوسنۍ ملیشه سازي دا فرق لري. هغه وخت کې د مجاهدینو صف او اوسنۍ د مجاهدینو صف دام فرق لري. په هغه وخت کې د کابل اداره اوسنۍ د کابل اداره دام فرق لري. یو شی چې د اوسني او د پخواني حالت په منځ کې مشترکه نقطه ده هغه دا ده چې هغه وخت د روسانو د وتلو نه وروسته د کابل اداره هم د ملت له لورې رټل شوې وه او د پرځېدو په حالت کې وه. مجاهدینو ورسره خبرې نه کولې او باید چې نه وای ورسره کړي، ځکه نجیب واک نه لرلو. نجیب په هغه وخت کې د سولې چیغې شروع کړې چې کله روسانو وتل، او د نجیب خواهش او شوق دا و چې دی د قدرت په ګدۍ ناست وي، مجاهدین دې راشي انتخابات دې وکوي. ته چې کاره یې چې 14 کاله د ملت په روسانو ووژلو، نن بیا راځي ماته د ارګ په ګدۍ ناست یو ماته وایي چې راشه انتخابات را سره وکوه. ته کوز شه د چوکۍ نه، ستا سره باید د جرمونو حساب وشي چې تا کړي دي. ته په دې لګیا یې چې ما سره انتخابات وکوه. نن هم هماغه حالت دی. د کابل ادارې سره مجاهدین خبرې نه کوي. د کابل اداره په رسمیت نه پیژني. د کابل ادارې سره د افغانستان په قضیه، د افغانستان د راتلونکي نظام د شریکولو، د ولایتونو وزارتونو په ویش نه غږیږي. ولې؟ ځکه دغه خلک دا د دې اهل نه دي. دوی که چېرته دا خوب ویني چې دوی به په همدې چوکیو ناست وي، دا خوبونه د روانو اوبو ته ووایي، داسې سوله نه کیږي. زه خپلې خبرې ته راځم.
اوس مهمه دا ده په ملیشه سازۍ باندې دا د نن ورځې خبره نه ده. تفاوت د نن حالت د پرون حالت سره څه ده؟ د پرون حالت تفاوت دا ده چې نن ملیشه سازي دا نن چې کومې ملیشې دوی جوړوي دا ملیشې عملا 13 شپږ 9 کاله 10 کاله 10 کاله په جنگ کې ښکیل پاتې شوي دي. دا ملیشې خو د طالب سره جنګېدلې دي. دوی د طالب نه یو وارې ماتې خوړلې ده. دا کله هم نشي کامیابېدی او هر قسم زور وهل شو. تاسو په دې اړه اندېښنه مه کوئ چې دا ملیشې به بیا دا به هیواد هغه حالت ته ویسي چې 90 کلونو کې تللی و. الحمدلله ولس بیداره ده. تاسې په تېر یوه میاشت کې د فتوحاتو لړۍ وګورئ. ګورئ موږ تاسې پاچا کموال صاحب راځئ چې د پروپاګند تبلیغاتو د جال او د سیوري نه راووځو. راځئ چې په ازاده فضا کې په خلاصو دماغو فیصله وکړو. په یوه میاشت کې 110 ولسوالۍ سقوط کوي. 110 ولسوالۍ فتح کیږي په یوه میاشت کې. دا ولې؟ علت څه ده؟ اوس راځئ د دې په علت وغږیږو. 13 کلونه په موږ باندې حکومت امریکا کړی ده. سکاټ میلر د موږ د هیواد رئیس جمهور و. نیکولسن د موږ د هیواد رئیس جمهور و. هغې دا نظام چلولو. کله چې سکاټ میلر او نیکولسن خپله ماتې ومنله او د جګړې نه کېناستو د خپلو ځواکونو په وتلو مصروف شو، دلته خو نظام شته نن نور څوک دي چې مقاومت وکوي. ملیشې هم وینې، هر څه وینې. ملیشې جوړوي. دا ملیشې ولې مقاومت نشي کولی؟ دا ملیشې خو ولې که نه دا ولسوالۍ چې فتح کېږي نن هم 8 ولسوالۍ فتح شوي دي. دا ملیشو نه بیا ته ساتې څه شي ته؟ خو دا اسې یو مطبوعاتي او میډیایي پروپاګند ده چې د کابل ادارې مطبوعات هوا ورکوي د پروپاګند ته او غواړي چې نړۍ ته وښیي چې افغانستان راتلونکي کې په کورنۍ جګړه کې ښکیل کېږي. نه کورنۍ جګړه شته، نه خطره شته، نه ویره شته. کورنۍ جګړه نشته. جنگ جګړه یوازې د کابل ادارې او د امریکایي اشغال د زیږنده مفسدینو او د اسلامي امارت مجاهدینو او د ملت سره ده. بس جګړه دوه اړخه لري چې ډیر زر به دا جګړه ختم شي، فیصله به شي. یو لوری به قاطع غوڅ بری ایسي انشاءالله. دې کې د کورنۍ جګړې خطر نشته او د ملیشه سازۍ نه هم ویره مه لرئ. د ملیشه سازۍ ویره هم نشته. دا د مطبوعاتو په وړاندې د امریکایي کمپونو یو څو جاروکشان دي یا دغه ملیشې دي، دغه اربکیان دي، دغه محلي پولیس دي، دغه محلي اردو ده چې دوی راجمع کړي دي. یونیفورم یې ترې ایستلی ده، په ساده لباس کې ټوپک په لاس کې ورکړی ده چې دغه دا د خلکو مقاومت ده. موږ یې پیژنو. خلک په هر ولایت کې خلک پیژني. دا خو څه پټې څیرې نه دي. دا خو څه معما نه ده. دا خلک چې د په سر کې ولاړ دي، خو دا خلک خو موږ پیژنو چې 13 کلونه دوی څه کول. دوی په کوم جماعت کې ناست و، ذکر فکر یې کولو. دوی کوم دکاندار و، د بازګر و، تجار و؟ نه، دا خو عادي خلک نه وو. دا خو امریکایي معاشخواره وو. د پارلمان وکیل ده، د ولایتي شورا وکیل ده، وزیر ده، رئیس ده، والی ده، امنیه قمندان ده، جنرال ده. دغه خلک دي، بل څوک خو نه دي. قاری صاحب بخښنه غواړم. ګوره کله چې موږ داسې حل یو نو دا ملیشې به پیدا کیږي. دا حل دا وجه چې شی ده، وجه دا ده چې موږ سولې ته غاړه نه ږدو. قاری صاحب تا ویل چې ملیشه ولې پیدا کېږي؟ ملیشه خو 1.5 کال مخکې زموږ سره سوله شوې افغانانو خپله کې، نن به ملیشه پیدا کېده. قاری صاحب ګوره قاری صاحب دا اوس هم چې زه ستا خبرو ته احترام لرم. سوله څوک نه کوي. زه ستا خبرو ته احترام لرم قاری صاحب. ستاسې خپل نظر دی، زما خپل نظر دی. ګوره قاری صاحب دا جرمني چې و هټلر ټول وران کو. د هټلر سیاسمنصبان و که جنرالان و دا اروپا یې موکه یوازې جرمني نه ټول هر څه وران کړو. مګر هم جرمنیانو دا نه ویلي چې تا وران کړی ما وران کړی. جرمنیانو اول خپل وطن جوړ کړو، سوله یې راوسته. پس د هغې نه ته یقین وکړه چې د 80 کالو جنرال یې راواغوستو، هغه یې محکمه کړو چې تا په هغه وخت کې دا جرم کړی. موږ د قدرت نه مخکې رسېدلو نه مخکې یو بل ته داسې وینو ته ډک ناست یو چې ولاکې خو دې پرېږدم. قاري صاحب په داسې وانې سولې نه راځي. قاري صاحب دغه سوله چې یو د دوه پاړکیانو ترمنځ ده کموال صاحب موږ که چا وینو ته تګې ناست وای، زه به یوه نکته ووایم، بخښنه غواړم ستا په خبرو کې در ولوېدم. موږ که د چا وینو ته تګې ناست وای، ګورئ تاسې لطفا دا تېر یوه میاشت دا جریان وڅارئ.
قسم په الله موږ هغه خلک معاف کړل، هغه مجرمین قسم په الله موږ معاف کړل چې د موږ شهیدانې دومره خلک یې شهیدان کړي دي چې بیخي زیات خلک یې شهیدان کړي دي. زه یوه پېښه تاسو ته وایم، داسې سړی هم امارت معاف کړی ده چې ډېر زیات شهیدان یې کړي دي، خو امارت معاف کړی ده. موږ نه غواړو، موږ د چا سره دا نه وایو چې تا ولې دا جرم کړی ده. په جوزجان ولایت کې ګورئ، په جوزجان ولایت کې د جوزجان ولایت په 6 ولسوالیو کې چې په دا تیر وخت کې فتح شوي دي، د دوستم هغه قمندانان، هغه جنرالان چې په تیرو 20 کلونو کې د موږ بشمیره هیوادوال په شهادت رسولي دي، د دشت لیلې قاتلین کې دي، د دشت لیلې قاتلین هغه قمندانان هم کې دي، هغه موږ معاف کړل. ځکه موږ نه غواړو د انتقام، نه غواړو چې د چا نه واخلو. زه د انتقام په فکر کې نه یم راوتلی. تاریخ وګوره، ته څه فکر کوې دغه سرتیري چې ډلې ډلې تسلیمیږي، نیول کېږي، که طالب دومره دوی ته تسلیم شوی وي، نیولی وي، ته څه فکر کوې څه به یې کړي وی؟ خو دا خو تیر شول، همدا حالت موږ تاسې ونه لیدو په 2000 لومړي کال کې. طالب به چې کله هم تا ونیو، طالب به چې کله هم وسله په ځمکه کېښوه، تا به ګونتنامو ته لګلو، تا به اګرام ته لګلو، ژوندی او مړ به ورک شو. دا خو هر څه موږ لیدلي دي. همدا طالب تا ته وسله په ځمکه کېښوه، تا کنټینرونه ترې ډاخ کړل او په لوږه او په تنده دې ووژل، په لمر دې ووژل. زه انتقام نه اخلم درنه. موږ د انتقام فکر نه لرو، موږ فکر د دې هیواد د جوړونې لرو، موږ فکر د دې هیواد د رغونې لرو. د خپل سر د قاتلینو معافۍ ته تیار یو، د خپل سر قاتلین معاف کوو. خو راځئ چې هیواد جوړ کړو، راځئ چې په دې هیواد کې اسلامي نظام جوړ کړو. دا د خارج نه راغلي، دا د بهر نه راغلي پروژیان او میلمانه غوړو قراردادونو ته پراته، دا خلک د دې خاورې نه دي، دا روان دي. که نن وي او که سبا وي، دا خلک روان دي. کمال صاحب تا ته بهتره معلومه ده، ته بهتر پوهیږي چې دا خلک د دې خاورې نه دي، دا خلک دلته نه پاتې کېږي او نه دلته د راتلونکي فکر لري. قاری صاحب، زه دا وایم چې اوس د یو دوو فریقو سرمنځ یو لانجه ده، خو دغه درېمګړي ته دا درېمګړی رامخکې کوي. موږ په کفار پرې دغه اسلامي هېوادونه یې دې ته وایي چې زموږ ترمنځ کښېنه دا وکړه، که هغه یې نه کوي د لویې جرګې د لارې وکړي، دا ولسونه راوغواړئ. قاري صاحب، دا په دې نه کېږي چې ما 100 ولسوالۍ ونیولې، 80 ولسوالۍ. زه د مبین صاحب سره په روز کال په لایف کې وم، دلته یو سړی راغی، هغې ویلې را روان اکتوبر 10مه میاشت ویلې طالبان به په کابل باندې سپین بیرغ ودروي. کال خو د اکتوبر هم تېر شو، 8مه میاشت ده. خبره دا ده چې دا په دې لاره نه حل کېږي. قاري صاحب، که داسې لار موږ راوباسو، هم د اشرف غني صاحب د حکومت، هم د قطر د دفتر هغه د هغه خبرې به دې نه یا دغه اسدالله خالد ویلو طالبان په 6 میاشتو کې ورکوم، 6 میاشتې څو وارې تېرې ټولې مبین صاحب غلطې دي که نه؟ دا خو ټولې داسې خبرې دي چې زما یوه خبره در سره نوٹ کړئ، زما یوه خبره در سره واورئ، در سره ولیکئ. قسم په الله قسم درته کوم، که په دې هیواد کې یو خپلواک مقتدر مرکزی نظام په مذاکراتو راولي، دا یاد ولره. هغه مذاکرات چې مقابل لوری د موږ نه غواړي، هغه مذاکرات چې مقابل لوری د موږ نه غواړي، یو هغه مذاکرات دي چې هغه د افغانانو غوښتنه ده، د افغانانو په منځ کې مذاکرات دي، په هغې مذاکراتو راتلی شي. کوم مذاکرات چې د ما نه دوستم غواړي، کوم مذاکرات چې ما نه عطا محمد نور غواړي، کوم مذاکرات چې ما نه دا نور مفسدین غواړي، په دې مذاکراتو ته مقتدر او قوي نظام نشي راوستی، ځکه دوی داسې مذاکرات نه غواړي. دی تا ته وایي چې راشه زما سره نظام نیم کا، زما سره قدرت وویشه. ولې دا نظام او قدرت خو دا 20 کاله ته په ویش تیر کړلو، ولې زه تا سره قدرت وویشم؟ په قدرت کې زه تا شریکوم د یو معیار له مخې، د یوه چوکاټ له مخې، د یوه قانون له مخې، د اسلام د اصولو له مخې. زه تا ته وزارتونه نه درویشم، زه تا ته ولایتونه نه درویشم، او نه په دې ډول مذاکراتو دا هیواد جوړیږي، او نه په دې ډول مذاکراتو په دې هیواد کې قوي مقتدر مرکزی نظام، اسلامي نظام راتلی شي. قسم ده که 100 کاله هم راولي، 100 کاله به ستا په دې مذاکراتو تیر شي. په قطر کې مذاکرات شروع دي، قطر کې مذاکرات شروع دي، د مذاکراتو نه وخت تیر شو.
په مذاکراتو کې 3 میاشتې تاسو ما سره په دې چانې ووهلې چې به د دوحې تړون د اساس په توګه زه نه منم چې کله امریکایانو غوږ در تاو کړو بیا دې ومنلو ولې دا 3 میاشتې تا ضایع کړې ولې دا 4 میاشتې تا ضایع کړې نن هم په ځای د دې چې ته د افغانستان په اصلي قضیه وغږېږي ته په نورو شیانو لګیای ته په قدرت لګیای ته په دې لګیای چې راتلونکي نظام ډول به څنګه وي ته څنګه ما په نظام کې در شریکوي د دوی ټول مذاکرات په همدې راڅرخي حمدالله محب وایي چې ما څنګه در شریکوي غنی وایي چې ما د موقت حکومت مشر وټاکه تاسو ته بهتره معلومه ده خبرونه به موریدلي وي چې 3 وارې د پاکستان ته سفر کړی ده د پاکستان د فوج د لوی درستي سره د هغې هیواد په هوایي میدان کې پټ ملاقات او مذاکرات کړي دي چې ما د راتلونکي موقت حکومت مشر وټاکه موقت حکومت مو غواړو همداسې هر یو غوښتنه دا ده چې ما ته څه راکوي ما په نظام کې څنګه وروره دا خو څه کوم میراث موږ ته چاته نه ده پاتې چې په حصو سره تقسیم کړي دا حصه ستا دا ستا دا ستا او په دې ډول نظام په دې ډول د هیواد نظام نه جوړیږي قاری صاحب دغه مشکل به زموږ څوک حل کوي آیا د ټوپک د لارې حل کوو که یو درېمګړي ته سپارو که لویه جرګه راغواړو نو دا قاری صاحب دا ته چې اوس کومې خبرې کوې هلته حکومت کې چې دغه ناست هغه هم دا خبرې کوي چې وروره زه هم سوله غواړم ته هم سوله غواړم هلته منځ کې پردي بچي دي وژل کېږي دا به تر کومه پورې دا دغه زه دا وایم که د لویې جرګې موږ مشران لرو که دا نه نور اسلامي هیوادونه ترکي شو یا نور شو هغې ته دا قضیه کېږي چې د طالبانو د حکومت ترمنځ دا مشکل حل کړه داسې کوم لاره کاموال صاحب اول خو دا د لویې جرګې نوم اخیستل ځکه په کار نه دي چې لویه جرګه خو ډېره سخته وشرمېده په تېرو 100 کلونو کې لویه جرګه به نوم به نه ورکوو د افغانانو نوم به ورکوو د دې ملت سپینګیري علما دې راټول شي موږ خو همدا وایو چې د دې ملت سپینګیري علما روحانیون نیک خلک وطن دوسته خلک دې راټول شي هغه خلک دې راټول شي چې امریکایانو ته د افغان د کور جاسوسي نه ده کړې هغه سړه خلک دې راټول شي د هیواد دپاره د هیواد په باره کې د مشوره وکوي د هیواد راتلونکي په باره کې د خبرې وکوي بحث دې وکوي خو ته خو دې ته تیار نه یې کموال صاحب دغه محب او غني او فلان دا خو دې ته تیار نه دي دی خو د ارګ نه راکوزیږي دی خو قدرت نه پرېږدي دی خو وایي چې جمهوریت د ما سره کرخه ده جمهوریت د ما سره کرخه ده انتخابات د ما سره کرخه دي نو چې ته یو واره سرې کرخې کش کوي بیا مذاکرات ته چېرته راځي خو بیا خو داسې وایي چې راشه ما ته تسلیم شه راشه د چټل سیستم تم را داخل شه چې دا دومره چټلان کې دي یو طالبه تم کې تم انتخابات ته راشه قاری صاحب محترم ډېر کسان دلته په انتظار کې دي زه دا نوره خدای په امان یم موبیل صاحب کله چې دوه دغه سره پریکه سره خبرې کوي هغه خامخا څه خبرې کوي بیا چې کله د میز دغه ته راشي او کله درېمګړي ته دا شی وسپاري چې زما سوله وکړه بیا هغه یو بل یو شي نه تېرېږي قاري صاحب دا خو هر یو سړی چې په قدرت کې یو طرف ته یا بل طرف ته هغه ورور صاحب مهربانه مټې وایي مسل خوځوي کموال صاحب د اختلاف اساسي نقطه اساسي ټکی دا ده نه تېرېږي د کابل ادارې او د امریکایانو د تیر اشغال ملګري د یوه شي نه تېرېږي هغوی وایي چې دلته به انتخابات کېږي عام انتخابات به کېږي موږ ورته وایو چې نه هغه انتخابات چې ته یې غواړې هغه انتخابات زه تا سره نه منم ځکه کوم انتخابات چې ته یې غواړې هغه انتخاباتو کې یو څوک چې واک ته رسېدلی شي هغه په ډالرو رسېږي زه ډالر نه لرم ما شل کاله په جهاد تېر کړي دي تا په سرمایه جوړولو تېر کړي دي تا سره امریکایي ډالر در سره دي ما سره نه دي را سره په دغه سیستم ته زه تا ته نه در داخلېږم راځه چې په راتلونکي سیستم باندې افغانان کینی علما کینی روحانیون کینی دا ملت کینی په راتلونکي سیستم خبرې وکوي موږ دغه وایو طالب دا د کار خو نه کاش کوي چې زه په تا باندې دغه شی منم نه طالب تا ته وایي چې راځه کینه را سره یو وارې ته د چوکۍ نه راکوز شه دا کومه کرسۍ نه چې ته ناست یې قاری صاحب د مونږه مړي په $300 او ژوندي مو قاری صاحب مړي دي په $1.5 او مړي دي په $300 او ژوندي دي په $1.5 اوس هم خریدار لري او ته بیا د سولې خبرې کوې